امید صاحب محترم دغه شخص د تیر د دورې دغه سرتیری و دغه ماشوم په واوره کې پیدا کوي واوره کې دغه ماشوم پیدا کوي د خفګان د ژړا خبره ده پر ما باندې سم د اختان دیږي دغه خپو هغه ټکار چې خپو ته ورته ورکوي لرګي سره وهي لکه تیږي خونته دومره بې ارزښته افغان ارزښت لوړل ما ته معنا لري زما دغه افغان به ما ته معنا لري دغه ځوان بیا سفارت ته ځان سره راولي سفارت کې ځان سره کینوي او د 10 هغه ځوانانو سره ځان سره راولي پوښتنه ترې کوي ما ته دغه مهم دي زما دغه ځوانانو مخنیوي لپاره کاري فرصتونو زیاتول مهم دي چې بیا ایران ته لاړ نشي زما ته دغه کار ځوانانو لپاره د مکتبونو د پانتونو د دروازې خلاصول ضرور دي ما ته په داخل د افغانستان کې د یو ټوکو روزي حلال ګټل زمینه برابر ضرور دي زه پر دغه خبرو کې نظام څخه نه پوښتنه لرم چې د قندهار د حکومت د خوست د حکومت د شمالي د حکومت زه هیڅ نه غوښتنه پکې نه لرم زه د لوګر ملک کې معتد نفر لوګر ملک سر د برانی لاټري د څوخا کې ورته پوښتنه وکړه تاریخ منه پوښتنه وکړه درش منه درته چې ماته معنا نه لري چې وزیر څوک ده او رئیس جمهور څوک ده رئیس الوزرا څوک ده د کوم ولایت د کوم ولسوالۍ ده